ووایو. کله چې موږ د ملت اواز پورته کوو، ما تاسو ته وویله چې د هراته څخه تر چوک ارغندویه پورې پر سړکانو باندې پیسې اخیستل کېږي، غلا ده، وحشت دی، ظلم دی، فساد دی، بربریت دی. تاسو په جواب کې راته وویل چې وآخر دعوانا څه معنا؟ زه درته وایم چې په وزارت دفاع کې فساد شته، راوغواړه د وزارت دفاع مسؤلین، راوغواړه دا خلک پوښتنه ورڅخه وکړي. دا د ملت کور دی، خلک زموږ څخه حساب غواړي، خلک موږ ته په تمه ناست دي. نن د ملت کور سره ولس جبهه نیولې ده، د ملت حق نه راغوښتل کېږي. جناب رئیس صاحب، وزیر د مالیې مو دلته راوغوښتی، دلته ناست دی، په تالار کې ناست دی، هغه په دې انتظار دی چې ته د ملت استازي او د ملت کور به ما ته څه ووایي او زما سره به څه وکړي، پایڅې یې رېږدي. تاسو تالار دوی ته پرېښوي و آخر دعوانا مو کړله. نن د ملت د کور څخه په دولت کې هیڅوک نه ډار کوي، نه وام کوي، نه ترس کوي، نه ځینې بیریږي. په موږ پسې به نو خود په ښار کې په فیسبوکو کې د وزارت مالیې یو ویاند هم په فیسبوک کې راپسې لیکي چې د ملت استازي نشته. موږ خو دلته راځو جناب رئیس صاحب، زه درته وایم مشکل دی، زه د ملت غږ تا ته پورته کوم، ته ما ته و آخر دعوانا. زه خو د ملالۍ یو دقیقه نوبت ورکړي. سویچ هو سویچ هو افغان صاحب سویچ هو افغان صاحب مایک روشن که بانک پشت باشه. افغان صاحب بفرمایید. افغان صاحب مایک روشن که